مالی وزارت په یو اعلامیه کې ویلي د امیر المؤمنین حفظه الله د حکم په اساس د افغانستان لاس بي اسناده او یوکیلي موترو د ثبت او محصول پروسه د روان کال تر پایه وغځوله او سر له اوسه د هیواد په اوزونونو کابل، هرات، بلخ، ننګرهار، کندهار، کندوز او خوست کې پیلېږي. ننګرهار کې یو تن موټر پلورونکی وایي د افغانستان لاس هغه بي اسناده موټر چې ثبت او راجستر کیږي قیمتونه به یې لوړ او قانوني شي. دغه کوم موټر چې اوس د یوکیلي اعلان وشو دا ډیر ښه اقدام دی، خو په ضمن کې هغه کومې موټرې چې نوي راواردېږي د دې او د هغې پرتله باید په هغې کې مسؤل کموالی راشي په دې چې یو شان باندې نو تجار ته به هغه ورسېږي که اوس او اکثره اوس خو یوکیلي موټر پخوا ډېر مسؤل شوي دي نشته، خو بیا هم که کم دانه پاتې دا ښه اقدام دی چې هر دا پروسه باید موږ او تاسو په خپل مملکت کې چې څه موټرې باید ټول ثبت دا امنیت ته هم ګټه رسوي. یو څوک مثال یو اختطاف کوي اغلا کوي هغه موټر چې پلیټ نه لري تښتي نو هغه نشي څوک پیدا کولی، خو که چېرته دا ثبت شي دا ښه. یو بل موټر لرونکی د اسلامي امارت دغه پریکړې هرکلی کوي او په خبره یې دې سره به هغه موټر چې اسناد نه لري قانوني او د ډیرو جرمونو مخه به ونیول شي. حکومت چې کوم اعلان کړی چې دغه یوکیلي ګاډي او بې اسناد ګاډي راجستر کوي نو دا چې دا ډېر ښه کار ده او په دې سره به عام ټول وګړي خوشحاله شي. د امیر المؤمنین حفظه الله د دغه حکم له مخې 1990 څخه تر 2004 ماډل ساده موټرو ته 15 سلنه، له 2015 نه تر روسي ماډل پورې ساده موټرو ته 15 سلنه تخفیفونه ورکړل شوي دي او زغروال موټرو ته 20 سلنه مالیه ټاکل شوې ده.